نن موږ پر هر شي باندې پیسو ته توجه ورکړې ده. دولت دی، پیسې دي، مال دی، بس دا در هر شي را مخته دی. که دا موږ ګټلې د دې د ډېرېدو وخت و، نور که د عبادت وخت که د وسیله رحمي وخت که د بل شي وخت هغه ته موږ باک نه کړو. دا دنیا، دا مال، دا پیسې، دا موږ د ځان او د ژوند هدف ګرځولي چې څنګه ډېر کړو. د دې پیسو د مال په مقابله کې که زموږ هر قسم عبادت او غیر عبادت ته تاوان رسېدی، موږ یې په باک نه راوړو، او دا د انسان د هلاکت اول قدم دی. مثال په توګه عبادت دی، په هغه کې خاص کر لمونځ، دا یو مهم عبادت دی، اړین عبادت دی. لیکن کله چې د دنیا سره مقابله راسي، د مثال په توګه د جمعات وخت دی، دلته ګراک رالی، هغه ګراک سره که ته سودا وکړې، ستا به 200 روپۍ منافع وي. د دغه 100 روپۍ یا د 200 روپو منافع په عوض کې موږ جمعات پرېښی دی، دغه پیسو ته مو ترجیح ورکړی. ځکه ورځ تر بلې موږ د سختو مشکلات سره مخ یو. د قرآن تلاوت ته وخت موږ نه لرو، ځکه پیسې دي. موږ وسیله رحمي ته وخت نه لرو. موږ د مور و پلار او د قریبانو سره وسیله رحمي ته موږ وخت نه لرو. او بل عجیبه خدا واوره، دا هر څه چې موږ کوو، که د قریب سره قرابت کوو، که رشته داري پالو، یا هر څه کوو، دا د دنیوي غرضو د فایدې په خاطر باندې. تا به لیدلي موږ ته د یوې معاشرې خلک، کوم سړی چې پیسې لري، دولت لري، د هغه متعلقین و احباب به ډېري، پوښتنې کول والا به ډېري. خالي به یو شناخت سره لري، یو رابطه به ورسره لري. فقط دی به په هفته کې یو ټلیفون وکړي، حاجي صاحب څنګه یې، خیرات په خیر، دلته ناست وم، راومې یا د دې سړی یو پوښتنه پر وکړه، مرض خو به دی، سفر دې په خیر دی. په دې څنګ ته یې د کور و څنګ ته اکا پروت دی، د کور و څنګ ته یې ورور دی، ماما یې دی، اما یې ده، خاله یې ده، پلار یې په خپل کور کې ورسره دی. په هفته کې نه، په 2 هفتو کې ولاکه پوښتنه ورباندې کړې. ته په پردي سړي باندې ستا یادېږي او پوښتنې به کوې، څه شی دی؟ دنیوي غرض دی، دنیوي فایده ده، یو څو روپۍ پر وینې، یو څو مقصد ورته لري. د دغه پوښتنې هم د یو مقصد په خاطر باندې کوي چې سبا بیا دی ورته ورسي، که یو خواهش ځینې وکړي، هغه خواهش به هغه حاجي صاحب ورپوره کوي. زما او ستا په معاشره کې ډېر موږ نږدې رشته داران لرو، نږدې قریبان لرو چې الله جل جلاله پر موږ حق ایښی دی، او دا یې د انسان د کامیابۍ لویه ذریعه ګرځولې ده چې د خپل قریب سره قرابت کول. لیکن که هغه قریب پیسې نه درلودې، دولت یې نه درلودې، مال یې نه درلودې، او خوارکۍ ماښام ګوله په سختۍ سره برابرول، د دې پوښتنې والا بیا نه وي. بله ورځ زه چا سره ناست زه ورته وایم، هغه ورارګان دې پوښتنه درباندې کوي، باره دی راته و ساه یې وکښه، ول مفتي صاحب په نغري کې مې اور دودان نسته. عجیبه ښه خبره وکړه، که زما پر نغري باندې اور دودان ولاړېدلی، ام به ورارګانو پوښتنه راباندې کولی، ام به اکاګانو پوښتنه راباندې کولی، ام به ورونو راباندې، هر چا به راباندې کولی. داسې وخت راغلی دی چې په ټول پوره کال کې زما وراره پر ما پوښتنه نه ده کړې، ورور مې پوښتنه نه ده راباندې کړې. ولې؟ غریب دی. انسان که غریب سو، بیا تعلقات ټول شکېږي. دا دنیادار چې کله دنیا لري، پیسې لري، د دې متعلقین و احباب یې ښه ډېر وي، هر څوک پوښتنه ورباندې کوي، هر څوک تحفې ورته راوړي، هر څوک یې یادوي. لیکن که چیرې مریض وي، د هغه کسان بیا ټول ستاسه مخ اړوي. یو غریب به دته مرکه وکړي، د ده لور به پیغلی، هغه غریب به دیندار وي، هغه هلک به ښه دیندار هلک وي، ښه ښایسته هلک وي، صحتمند هلک وي. لیکن دغه وجه چې دی غریب دی، پیسې نه لري، دی به لانجې کوي. د یو ماړه کور ته به ورځي، هغه هلک به بېلارې هلک وي، د اسلام او د قرآن پر خلاف به روان وي. لیکن دی به 100 درواغ ورته وایي، حاجي صاحب داسې کور مې خوښ دی، داسې اتفاق مې خوښ دی، دا ستا صالح اولادونه مې خوښ دي، زه دا زما لور ستا اولاد ته در کوم. دغه رشته چې ورکوي هم دغه د غرض په خاطر، که د یو چا نه غواړي هم په دغه غرض غواړي. ولې موږ داسې کوو؟ دا ته خبرې چې اموال او اولاد دا انسان د هلاکت ذریعه ګرځي. ولې موږ ته د الله رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي، تاسو د 4 شو سره واده وکړئ،
په هغه کې څلورم الله پاک جل جلاله دین یاد کړی دي او بیا یاد کړی دي که په دې درې صفته پکښې نه و دین پکښې فلسفه بذات دین د دین په وجه ځان کامیابه که د هغه کورنۍ سره رشته وکړه د هغه کورنۍ نجلۍ د خپل زوی یا د هغه زوی ته د هغه نجلۍ وغواړه ځکه دا کې دینداري ده. لیکن یو سړی به هغه به د ځوانۍ څخه د ماشومتوب څخه په دا پیسو کې خارج ته ولاړ سه دې ملک ته په دغه کې به سپین زری سي چې سپین زری یې د هغه پیسو مینه به ورسره وي ځکه د ژوند هدف د هغه پیسې ګرځول. حدیث کې راځي منهومان لا یشبعان دوه وږي به نسي ماړه دوه حریصه به نسي ماړه یو حریص د دنیا دی چې هر څومره کوې لا یشبع منها هغه د دې څه نه مړي بني آدم دپاره د الله رسول وایي که چیرې یوه واله د سرو زرو وبهیې چې الله ورته وایي بس ده حالانکې یوه توله د سرو زرو په څو ده یوه واله ورته وبهیې د ده کړوسیان نه د ده نسل یې نسي خلاصولی لیکن دی به وایي الله کشکې یوه بله وبهیې چې دوې وبهیې د کشکې یو درېیمه واله هم د سرو زرو بهیدله. حدیث کې د الله رسول په آخر کې وایي د دغه بني آدم نس به خاوره مړوي چې قبر ته شواسو بیا به دی موړ الله په خاطر باندې د قرابت و وسیله رحمي و د دنیا ژوند دا د پیسو د مال و د دولت په غرض مه کوه د الله د رضا په غرض یې وکړه د دینداري په غرض یې وکړه بیا به سکون ومې کامیابه به ومې او د دنیا و آخرت فایدې به هم درته مخ دی. لیکن که ته د یسور په غرض وکړې دغه لور دې د پیسو په خاطر باندې ورکړه هغه غرض دی پیسې لري دولت لري په شل نور باندې روږ دی د ستا لور د شپې الله ته راکښیني ستا شرایو کې خدای ته ژاړي د مظلومیت اوښکې تویوي بابا دا تاسو وکړه موږ نه مشرک یو د پیسو په خاطر یې په 100 لکو باندې یا په 10 لکه شل دې 40 50 لکه روپۍ باندې خپله نازنینه لور وایي سپین ږیري ته د پیسو په خاطر باندې ورکړي دا ټول اغراض دنیوي دي موږ ټول اهداف دنیوي مخ ته ایښي دي ځکه موږ مخ پر شوه روان یو موږ مخ پر هلاکت روان یو موږ مخ پر تاوان روان یو پر خسران روان یو دا به نور هم موږ مخ ته ځي دغه رقم دنیا وګټه پیسې وګټه په زړه کې ځای مه ورکړو.